دا د پکتیا ولایت ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې د ډنډې پټان ولسوالي ده چې د هیواد د یو باندې سلمې کلیزې د نمانځنې مراسم پکې نیول شوي دي. د ګاونډیو ولسوالیو سربیره دغو مراسمو ته په لومړي ځل د کرښې له پورې غاړې پښتانه هم راغلي چې له ځایي خلکو او افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه یاده ورځ نمانځي. سیمه ییز چارواکي وایي ګاونډیان دې پوه شي چې لر او بر پښتانه یو دي او څوک به یې د اغزن په تار بیل نه کړي. دلته راغلي او له موږ سره په دغه خپل جشن کې برخه اخیستې ده. یو ځل زر ځله تشکر درنه کومه د ټولو افغانانو په نمایندګي باندې او همچنان کوزې پښتونخوا ته زموږ پیغام ورسوئ چې تاسو زموږ وروڼه یې، تاسو زموږ تن یې، تاسو زموږ وجود یې. د ډنډې پټان اوسیدونکو هم د کوزو پښتنو پر راتګ خوښي څرګنده کړه او ډاډ یې ورکړ چې په دا ډول ټولو ملي مسایلو کې به د ګډون بلنه ورکوي. دوی وایي هغه چا چې ورته خپلواکي راوړي ساتي به یې او د غازي امان الله خان په څیر به د خپلو مشرانو په لاره قدم ږدي. موږ د غازي امان الله خان یغه د امر لوند ژوند کړی وای، موږ را کړی نه وای، افغانستان به نن د بدبختۍ نه خلاص وو، موږ به هر څه مکمل لرو. هیله ده چې راتلونکي کې موږ کوم ژوندي مشران دي د دوی قدر وکړو، عزت یې وکړو او ورپسې ښه ټول ولس ودرېږو تر څو راتلونکي کې بیا داسې جنګ او جګړې نښوالې مرمنځته نه شي. پکتیا کې د هیواد د خپلواکۍ یو باندې سلمه کلیزه ونمانځل شوه خو د تیر کال په څیر ورته چمتوالی نه ونیول شوی چې له دې امله د پکتیا اوسیدونکو پر ولایتي ادارې نیوکه درلوده.